بیا هم ښه راغلاست. راځو نن په وورډ پروګرام کې مخکې مو پروټکټ لوستی و. پروټکټ مو لوستی و. راځو چیک فار ایشوز. چیک فار ایشوز یا انسپیکټ ډاکومنټ کې موږ څه کولی سو؟ ولې دلته درې خبرې واضح دي. یو انسپیکټ ډاکومنټ. د انسپیکټ ډاکومنټ څه شی ښیي؟ که چیرې موږ دا کلیک کو، دا انسپیکټ و، موږ ته دا څه وایي؟ وایي د دې ډاکومنټ پراپرټیز استفاده سوې ده. یعنې ګوره ټیک پان دی و، مثلا کمنټ دی، ریویژن دی، انورشن دی، دغسې یعنې تر د اخره پورې ګورئ دا نور شیان هېڅ هم نه دي استفاده سوي. د دې مطلب څه دی؟ مطلب دا دی که مثلا ستاسې یو ډاکومنټ وي چې شو مساوي RAND قوس شروع قوس بند انټر، دا یو متن موږ لرو، صحیح ده؟ دا متن لرو. په دې متن کې ما مثلا دلته څه شي ورکړی دی؟ اصلا کې دا د راتلونکي موضوع ده، خو دلته اوس راغلله نو خیر دی، موږ باید یو څه شي وکړو، یو استفاده وکړو. څه شي ورته استفاده کوئ؟ صحیح ده؟ دلته ګورئ ټرک چینج و، دا شیان استفاده کوئ، ریفرنس کې مثلا کار کوئ، لیاوټ کې کار کوئ، انزرټ کې کار کوئ، په څه شي کې کار کوئ؟ صحیح ده؟ چې په کوم څه کې موږ تاسې کار کوئ هغه به موږ ته هلته ښیي. د مثال په توګه مثال راځو دلته یو شی انتخابوو، دغه کوډ مې انتخاب کړي، صحیح ده؟ کمنټ وهم، چې شوم کمنټ یو تبصره ورکوم. دا تبصره ګوره په دې اخره کې دلته ښیي چې ریپلیس ده. مثلا ورته لیکمه دغه ساده ورته لیکم what is code، صحیح ده؟ what is code لاندې بره نو په تفصیل چې څه مې ورته لیکله هغه به وي. اوس نو که چیرې موږ دلته راسو په څه شي کې، په انفو کې، په انسپیکټ ډاکومنټ کې موږ انسپیکټ ډاکومنټ وهو، دی موږ ته څه وایي؟ وایي before you use the document inspect make sure you save. یعنې که تاسې غواړئ چې په دې باندې تاسې انسپیکټ ډاکومنټ استفاده کوئ، لومړی ذخیره کوئ. نو زه سیف وهم، سیف وهمه دلته ډیسکټاپ ځان ته انتخابوم، د کمپیوټر مخ انتخابوم، دلته سیف پسې یو د دې نوم تیار لري ویډیو پرووایډز ا پاورفول، دا اوکې. دا چې مې اوکې کړئ اوس ماته دی خلاص و، صحیح سو. کمنټ و، دا هر شی چې موږ غواړو چې معلوم یې کړو، مثلا ناین کو کسټم و، دا نور هیډر و، فوټر و، هر شی چې واټرمارک استفاده سوی یا هایډن ټکسټ وي. اوس نو که چیرې موږ انسپیکټ ووهو موږ ته څه وایي؟ ګوره کمنټ استفاده سوی، نور شیان کسټم ایکس میل ډاټا هم استفاده سوی، صحیح سو. هایډن ټکسټ نه دی استفاده سوی، هیډر نه دی استفاده سوی. فرض کړئ زه دا هم استفاده کوم. څنګه استفاده کوم؟ راځم دلته انزرټ کې ورته څه شي ورکوم؟ یو هیډر ورکوم. د ځانه څخه مې دغه یو هیډر ورکړئ، دا صحیح ده؟ هیډر مې ورکړئ. بل راځم دلته دغه مکمل پاراګراف څه شي کوم؟ پټوم یې. مثلا دلته راځم دا هایډن کومه، اوکې کوم یې. دلته اوس دا خط خو پټ سو. اوس نو سیو محمد، سیو د دې دپاره چې معنا دا ذخیره ده. فرض کړئ یو وخت تاسې غواړئ چې دغه ډاکومنټ وګورئ څه شي پکښې استفاده سوي دي، صحیح ده؟ دا ډاکومنټ خو داسې ساده معلومیږي. اوس راځئ څه شته؟ فایل ته، په فایل کې انفو ته راځئ، په انفو کې انسپیکټ ډاکومنټ ته راځئ. موږ ته اول کې دلته ګوره وایي کمنټس استفاده سوی، ډاکومنټ پراپرټیز ان اتر نیمز، هیډرز ګوره، کریکټرز فارمیټډ ان هایډین، ګوره کسټم، دا ټول شیان یې دلته واضح لا درته وښودل. خو که بیا هم تاسې ګورئ انسپیکټ ډاکومنټ به اوکې کړئ، دغه هر شی چې چیک مارک وي هغه بیا راته ښیي. نو وروسته انسپیکټ ووهئ، دی به سرچ وکړي، ګورئ دغه دي هغه شیان چې مې ویلي وه درته هغه ټول یې پټ وښودله، یعنې یو ندا علامه یې ورکړله چې دا شی استفاده سوی. که چیرې غواړئ تاسې دا پاک کړئ ریموو ووایئ، هغه له منځه ځي، یعنې چې څومره هیډر شیان وي هغه له منځه ځي. ریسپیکټ ریفرنس دغه کوئ، اوکې کوئ، یا نوټ څه درته وایي؟ وایي نوټ سم چینجز کین ناټ بی undone، صحیح ده؟ اوس نو که زه فرض کړئ زه مثلا هیډر ایسته کومه، ریموو ووم، صحیح ده؟ زه ولاړلم، اوس دلته ګورم آیا هیډر شته یا، یعنې هغه کار چې ما کړی و هغه پاتې. مثلا زه راځم په انفو کې ګورم، په انسپیکټ ډاکومنټ کې
چیش ته ورځم زه وایم کمنټ ماته پاکه ګوره کمنټ خو سته ریموو آل خلاص ګورئ هغه کمنټ چې مخکې رامنځته سوی تفسیره چې هلته اضافه وه هغه هم له منځه وړه دا سو د انفو کې د انسپکټ کې د انسپکټ ډاکومنټ وظیفه په دې خو پوه شوست چیک اکسیسبیلیټي د دې مثلا که چیرې په دا ډاکومنټ کې کومه ایشو وي هغه بیا دلته درته ښیي چې دا سته او که نه بیا یې نه ښیي مثلا دا اوس ګوره دلې دغه ډاکومنټ دومه خبره هم راخلو دواړه یو موضوع ده راځو چې شته چیک کمپیټیبلیټي چیک کمپیټیبلیټي څه شي دی که اوس زه اوکې کړم ماته هیڅ نه راوړي نو د دې مطلب څه شي دی د دې مطلب دا دی که چیرې زه سیو ته راسم سیواز ته براوز ووهمه دلته ډیسکټاپ ورته انتخاب کړم ما خو ډاکومنټ عادي انتخاب کړی سیو کړی مې و اوس بل ډاکومنټ انتخابوم د وورډ 9 یا 2003 ډاکومنټ په نوم باندې دا اوکې کړم دا چې مې اوکې کړئ اوس که زه چیرې راسمه ګورئ ورډ مې خلاص کړئ صحیح ده ورډ دا خو ما هغه سیف دا دواړه به زه لرې کړمه چې ښه تاسې سم پوه شئ ورډ پروګرام مې خلاص کړئ بلانک ډاکومنټ مساوي RAND قوس شروع قوس بند انټر راځمه دا زما دغه لایسنس نه دی ورکړی په دې خاطر ارګړۍ راوړي راځمه داسې ثبتوم چې ته راځم سیو اس ته راځم په سیو اس کې براوز وهم براوز چې مې ووایه راځم دلته ډیسکټاپ غوره کوم ګوره سیو اس ټایپ چې دی ساده ورډ ډاکومنټ دا مې ثبت بل دا نه راځم هم په دغه سیو اس کې براوز ته راځم په براوز کې راځم ګورئ ډیسکټاپ بیا هم دلته غوره کوم ډیسکټاپ مې غوره کړئ دلته دا واره سیو اس ټایپ چې کوم چینجوم دغه ورډ 9 یا 2003 ډاکومنټ انتخابوم صحیح ده دا چې مې انتخاب کړئ سیف ووم اوس نو اصلي خبره چې د اصلي درس موضوع چې ده کله چې زه دا دوسیه خلاصه کړم دا لوړه ده نه صحیح شو راځم دلته چې شته انفو کې چیک اکسیسبیلیټي هیڅ موضوع نشته صحیح ده که چیرې بیرته دلته راسم په دې کې وګورم چیک کمپیټیبلیټي هم هیڅ موضوع نشته صحیح ده نو څه چیرې کیږي چیرې څه معلومیږي راځو دا لاندې دوسیه دا وارې خلاصوم په 2003 ورډ یا 9 ډاکومنټ په نوم باندې مثال اوس چې دلته راځو انفو وهو ګوره اول کې څه راته ویل وای کنورټ دغه فایل چې شي که کنورټ یې که چې شته کنورټ که دا موډ چې دی دا د کښته ورډ دی یعنی کښته ورژن دی موږ باید دا چې شته کنو اوس موږ دا نه ګورو چې اکسیسبیلیټي ګوره ماته څه وایي وای کنورټ یې که هغه اکسیسبیلیټي چې مخکې ماته ښول دلته کنورټ راته راوړی مخکې دا نه راته راوړی د دې وظیفه معلومه شوله درته اوس که چیک کمپیټیبلیټي وهو هم دلته موږ ته ګوره د ورډ ډاکومنټ ښیي مخکې خو مو دا ونه کتی ګوره د دا کم یو یې چیک مارک کړی دی 2003 او 9 ورډ یې چیک مارک کړی دی په دې خبره انشاءالله پوه شول اوس که چیرې دا کنورټ ووایو اکسیسبیلیټي دا وکې کو بالا د دې ډاکومنټ ګوره نو اکسیسبیلیټي ایشوز پوینټ یعنی هیڅ ستونزه په دې ډاکومنټ کې نشته صحیح شو او که سیو یې کو پاتېږي یعنی باره به ستونزه نه وي او که وي بیا به کنورټ درته راوړي اوس نو راځو که په دغه ورډ کې ګوره دا چې په عمومي کې مو ثبت کوي په دې کې اوس وګورو دلته یې کنورټ اول نه دی راوړی بیا یې دلته که چیرې اکسیسبیلیټي و دلته یې هم نه دی راوړی همدارنګه که اوس چیرې راسو په دې کې وګورو چې چیک کمپیټیبلیټي راته وګوره ګوره دا ورډ په چی کې خلاص هم په 9 او په درون په ټولو کې دی صحیح شو ځکه جنرال جوړ دی اما هغه ډاکومنټ چې و هغه یوازې د 9 او 2003 ورډ لپاره جوړ صحیح شو په دې موضوع انشاءالله پوه شوست وروسته په انفو کې چې شي لرو manage document there are no unsaved changes مثلا یو ډاکومنټ دی موږ ثبت کړی نه دی هغه کولی شو چې څه شي کو ریکور یې کو یعنی بیرته یې دلته راوګرځو چې دی دغه یو ډاکومنټ زموږ سره پروت دی ګوره د چې په نوم دی وینډوز دی چې دی هر شي دی ثبت نه دی صحیح شو نو موږ دلته کولی شو
چې په دغه کې چې کو دغه شان چې وي هغه ریکوري کو او بیا سیو از کېدلی سي چې موږ دا دوسیه ځان ته ثبت هم کو وینډوز په نوم مې ثبت کړه. اوس به د بل وخت لپاره د کمپیوټر پر مخ باندې کومه دوسیه وي دا ده. که اوس بېرته راسو ورډ ته راځو بیا ګورو چې بل ډاکومنټ هم داسې یو شی شته که یا نو بره راځو بیا ګورو په انفو کې ریکور کوو یې ګوره ریکور بیا هم ریکور صحیح ده هغه یو دانه سته. که زه وایم چې دا د بل وخت دپاره پاکه مثلا دا یو اسناد یو مهم شی ما دلته کار مې کړی سیف کړی مې نه دی ایښی مې نه دی خو دلته پاته دی یو وخت یو څوک کولی سي چې دا شی راواخلي استفاده یې کړي یا یې خپل ځان ته ذخیره کړي. نو زه ورته وایم چې ډیلیټ آن سیف ډاکومنټس ټول هغه څه چې ما مثلا کار کړی دی او ثبت کړي مې هغه پاک نو یې سپی کې باندې به د عمر دپاره دا شان چې شي کې خلاص ختم شو. اوس که چیرې بېرته زه ریکور وم هغه شیان ختم شو. صحیح شو. په دې باندې هم انشاءالله پوه سواست. وروسته چې شي لرو منیج سیم ایټس دا ستاسې په کمپیوټر کې نشته نو ځکه زه هم دلته په اینس باندې کار نه کوم دلې یې پرېږدمه خلاص کوم ګورئ کوم مثلا د سلو خبره ده هغه څخه تېرېږو. وروسته راځو پراپرټیز ته. د پراپرټیز مسله به وروسته په بله ویډیو کې وګورو ځکه دا ویډیو به یې درنیږي نو اډوانس پراپرټیز وروسته ګورو.